یا خو دا ووایي چې نه اسلام منو نه مسلماني منو دا مرګ چې دی 100 ځله دی یو ځل نه دی، یا دا عقیده مه ساتئ ګنې چې تقدیر کې ګنې مرګ مقرر دی یو ځل دی او وخت معلوم دی او ځای معلوم دی. خو که دا عقیده ساتئ نو بیا به پې عمل هم کولی. مرګ یو ځل دی بیا نه دی، او بیا دا مرګ که د وطن او د خاورې دپاره دا د ټولو نه مبارک مرګ دی. خو چپ کېدل غلي کېدل ولس ته خبره نه کول دا بالکل مجرمانه خاموشي ده په دې خاوره باندې. نن بیا یو بل صورت حال دی، د ولس پوښتنه چې کوم ده په دې مشرانو ځوانانو باندې ده د راتلونکي وخت دپاره چې غیرتي خلک هغه دی چې هغه خپل قامونه د جنګونو نه وژغوري. دا یو ازمایشي پیریډ دی د دې منطقې لپاره چې آیا په دې وخت کې نیغ په نیغه نه امریکا شته نو نور قوتونه دا خاوره موږ د جنګ نه بچ کولی شو که نه بل کال پس بیا یو بل جنګ په دې خاوره راځي را روان به که بل جنګ په دې خاوره جوړیږي نو د تاریخ پړه چې کوم دی دا به زموږ ستاسو په اوږو باندې. ځکه موږ وایو که مولانا صاحب دی که سوداګر دی که سیاستمدار دی که صحافي او خبریال دی که عام وګړی دی دا د دې ټولو ذمهواري ده چې د دې خاورې د امن دپاره غږ وکړي. هغه په پاڅون کې هم پکار دی، په جومات کې هم پکار دی، په حجره کې هم پکار دی، په بازار کې هم پکار دی او په پارلمان کې هم پکار دی. ګونګیان او چاړاګان پارلمان نه مه لېږئ، باید چې په دې باندې دا قام موږ پوه کړو. پارلمان د قام د حقوقو د مقدمې ځای دی او هلته ستا نماینده لاړ شي ستا د خاورې په مسله باندې هغه چپ پاتې شي غلی پاتې شي ګیله ته له چا نه کړي. د پنجاب نه موږ ګیله کوو، یقینا دا حقیقت دی چې د پاکستان 2% وسایل خوري پنجاب، خو هغه خپل نماینده صحیح لیږلی دی. هغه په جماعت اسلامي کې دی او که په پیپل کې دی او که په NP کې دی او که په جمعیت کې دی او که په مسلم لیگ کې دی، هغه ړومبی د هغه خاورې خبره کوي، بیا سیاسي وابستګي پسې وروسته ولاړه ده. موږ د سیاست په نامه باندې دومره منتشر شو چې د خاورې نه پسې تیر شو، خاوره موږ وروسته وګرځوو. نو که په دې خاوره به امن نه وي که نه نو په دې خاوره نه مذهبي سړی ژوند کولی شي محفوظ دی، نه قام پرست کولی شي، نه سوداګر کولی شي. مولانا حسن جان صاحب څوک و زموږ استازو چې مولانا حسن جان په شانته کې فرشته صفت یې ووژلو، د بشیر احمد بلور په شان پښتون ننګیالی یې ووژلو، او په دې اخر وخت کې د حاجي میرزا علي خان د فقیرپین وصی چې کوم دی دا ماپ نه کړی شو. نو آیا بل پښتون به په دې خاوره څوک ماپ کړي؟ زمونږ ستاسو صحیح څه هم نه دي پاتې. دا د ننګ او د پت قیسې مه کوئ نورې. موږ ننګ او پت هم بیللی، موږ دا خاوره هم بیللې، موږ وسایل هم بیللي، موږ هر څه بیللي دي، خو په دې هر څه کې به موږ له بیا هم حوصله نه بیلل پکار. ژوند به موږ له دې ولس له ورکولي، هیله به موږ له دې ولس له ورکولي، دا یېرې طرحې به شاته غورځولي. خبره دې که وکړه ګوره یېره ده، تقریر دې که وکړه ګوره یېره ده. یا خو دا ووایي چې نه اسلام منو نه مسلماني منو دا مرګ چې دی 100 ځله دی یو ځل نه دی. یا دا عقیده مه ساتئ ګنې چې تقدیر کې ګنې مرګ مقرر دی یو ځل دی او وخت معلوم دی او ځای معلوم دی. خو که دا عقیده ساتئ نو بیا به پې عمل هم کولی. مرګ یو ځل دی بیا نه دی، او بیا دا مرګ که د وطن او د خاورې دپاره دا د ټولو نه مبارک مرګ دی. خو چپ کېدل غلي کېدل ولس ته خبره نه کول دا بالکل مجرمانه خاموشي ده په دې خاوره باندې. ځکه موږ وایو چې ننګیالی قام هغه دی چې هغه خپلې خاورې له امن ګټلی. پنجابی ننګیالی دی، په پنجابي پسې دا لطیفې او کوتې هم نورې مه ولئ. تا واورېده چې په پنجاب کې چاته چا جومات والوځو، یا تا واورېده چې په پنجاب کې چا د چا نه په زور پیسې واخیستې؟ په تېر 10 کاله کې 1200 کارخانې په دې پښتونخوا کې بندې شوې، لاړې هغه 1000 کارخانې په پنجاب کې جوړې شوې. دا سیاسي سوال دی، د کوپر او د اسلام جګړه نشته په دې خاوره. ټول پښتانه مسلمانان دي. په کور کې د پښتون سړي کارپېټ او قالین او جومات مدرسې له قالین راخیستې، د دی نه بل وي مسلمان قام کیدی شي په دې دنیا کې؟ مسله سیاسي ده، سیاسي د وسایلو ده، د معیشت جګړه ده، د اقتصاد جګړه ده. نو ځکه موږ وایو چې دا د قربانو سندرې به هم نورې پرېږدئ، یعنې چې موږ قرباني ورکړه. موږ قرباني کړی شوي په دې خاوره باندې، زموږ وینه توی کړی شوې ده، جبر شوی په دې خاوره باندې. قرباني خو به زمونږ پښتنو دې ته ویله چې ګردنۍ به یې واچول او سنګر له به لاړې، غذا به کېدله، ترنګزو باباجي به و، ملا پاونده به و، فقیر ایپي به و، الینګار فقیر به و، سرتور فقیر به و، په سلګونه اتلان به و. هلته به په مورچل کې د کافر سره په جګړه کې ووژلی شو، سره بیرغونه به موله په قبر باندې ودرول. سړی دوکان له را روان دی، سکول له را روان دی، جرګې له را روان دی، او ګړز دا ووژنه او سار لم پې لیکلي منګه د دې خاورې دپاره قرباني ورکړه.
تی قرباني کړلې دا خاوره دا وینه ستا خرڅه شوله. په تیر 15 کاله کې سره پاسه 1000 ارب روپۍ د بجټ د NFC د 1000 ارب روپو پورې د وادو پورې دا ټول چې موږ راجمع سره پاسه 1000 ارب روپۍ دا زمونږ جوړېدې چې د خاورې له راغلې وي. 1000 ارب روپۍ تر وزیرستان نه باجوړه پورې په دې غرونو او سردرو کې شیندام نه ختمېږي. رالي څومره راغلي دي موږ له پرې ټولو کې صرف 10% برخه 150 ارب روپۍ. په 150 ارب روپو کې زمونږ سلو بسو شوه. په 2021 کې د سینټ د قائمه کمیټۍ باضابطه انکوایري په دې جوړه شوله. هغه کیس چې کوم دی لکه لاړې نیب ته 45 ارب روپۍ د صوبې او د مرکز د اړخ نه په پښتونخوا او ضلعو کې داسې لګول شوي دي چې په کاغذونو کې شته او په ګراوند باندې نشته. یعنی دا وطن به څنګه راوچتي یا په انضمام به څنګه سوال نه پیدا کیږي، مسائل به څنګه موږ حل کوو. دا ټول مسائل چې موږ راغونډو نتیجه را دي دی راځي چې حرکت پکار دی، جدوجہد پکار دی، شعور خورول پکار دی، ولس له سیاسي سوچ ورکول پکار دی. دا مو چې موږ سیاسي خبره نه کوو. وسایل او مسائل د دې نه بغیر بل سیاسي خبره شته نه. د قام د حقوق خبره دا بیخي سیاسي مسله ده. یوازې په وزیرستان کې چې کومه تانبه او سره زر پراته دي ګره د کجورۍ نه واله تر د میرانشاه پورې دا بیلټ چې دی نو ټوله پښتونخوا چې کله موږ په دې چلو 200 کاله د وزیرستان په تانبه را ټوله پښتونخوا چلولی شو. صرف ګیج چې په شوه کې کم راوتېره وزیرستان نو د پښتونخوا هر کور له چې ګیس ورکړي هر کور له نو د هغې سره به بیا زمونږ 40% ګیس زمونږ نه زیات پاتې. معدنیات دا وسایل نه دي، وسایل دا د افرادو وسیله ده. د افغانستان په لور زمونږ لارې دي، ناواپاس ده په باجوړ کې، لیټۍ کنډ او د ګاهي کنډ او په در کې بنشۍ ده، په چترال سلیم خان دی، مومندو کې ګوسړی، په کورمه کې تریمنګل او خرلاچي تر د قمردین پورې د جنوبي پښتونخوا. دا لارې د تجارت ته کلاو کړه 20 کاله نه تړلې دي، هیڅ چاته زمونږ ضرورت نشته. را وطن موږ په خپله ساتلی شو. دا ځوانان چې کوم دی تاسو ګوره اخري خبره زه دا کوم کډوالۍ روانې د دې وطن نه دا مردمشماري وشوه په دې وخت کې د پښتونخوا 4 لکه کم 4 میلیون آبادي راله. په دې کې چې موږ د جغرافیې تقسیم کوو نو د پښتونخوا د 9 ضلعو 20,000 مربع کیلومتر چې کومه جغرافیه ده په دې کې 1.5 کروڑ وګړي پکارو. زمونږ څه صرف 80 لکه آبادي راله. 90 لکه پښتانه زمونږ څخه کم شو. دا چېرته لاړل؟ دا ټول مړه شو؟ نه. اسلام آباد د پښتنو ښار شو، د نه ډک شو. د پنجاب ښارونه در نه ډک شو، ډیای خان د نه ډک شو، پېښور او مردان ستا نه ډک شو، دوبۍ او قطر ستا نه ډک شو. ته د وطن نه کډوال کړی چې دا کډوالي نه یې ودرولي او دا ولس هم په خپله سیمه کې بروزګار کړی نه. تاسو دا یاد لرئ نه امن راولي، ځکه امن ریاستي پروژه ده، اقتصادي وار دی. 3 خبرې دي دا ریاست وکړي، نور ته هېڅ نه غواړو. یو خارجه پالیسي دي سمه کړي د ګاونډیانو سره، داخله پالیسي دي په خپلو حقیقتونو ودرئ او د هغې سره سره پولیټیکل انجینیرنګ دی دا په دې خاوره په دې ریاست پرېږدي. ټول مسایل زموږ حل کېږي. ډېره مننه.